چې د کم چا نظر ناپاک وي د هغه قوت حافظه ناپاک وي. مطلب قوت حافظه به کمزورې سي، بیا به یو شی په یاد نه ورځي، خبرې به ځینې هېرېږي، دا هیره به زیاته لري چې کوم څوک د خپل نظر حفاظت نه کوي. ګنده دغه خراب فلمونه ګوري او د نامحرمو تصویرونه او د هغه ویډیوګانې ګوري، یا ګر سره کې د عادت ورته جوړ سوی وي. چې کوم څوک بدنظري کوي دا چې کله به عبادت کوي، د عبادت کولو چې کوم خوند دی هغه به د زړه څخه ختم سي. عبادت به بیا دته هیڅ مزه نه ورکوي، هیڅ خوند به نه ورکوي. او چې کوم څوک بدنظري کوي هغه به ذهني پریشانه وي، دا زړه به پریشانه وي، هر څه به برابر وي، پیسې به لري، خو بیا به هم دا زړه خفګان کوي، پریشانه به وي. او دا یو داسې خراب عادت دی چې د تر غټ عمر پورې د انسان سره بیا ورسره د بیا نه ختمیږي چې کله یو انسان د دې بدنظرۍ عادت واخلي. او حدیث کې راځي و چې کله ستا نظر پریوزي، مطلب بدنظري در څخه وسي، بیرته د خپل نظرو خیال وساته، د الله د ویرې د خاطر، د الله د رضا د خاطر. ته چې کله بیرته د خپل نظر راغواړې نو دغه نظر راوړول دا به ستا عبادت جوړ سي. و بدنظري کول دا د شیطان د تیرانو څخه هغه تیر دی چې هغه په زارو لړلی دی، چې کله انسان ته ولګېږي د ازار په بدن کې سره ولاړ سي، بیا د دې بعده انسان د بېحیو طرف ته هم ځي، د غلطو کارو طرف ته هم ځي. نو د ټولو څخه ضروري شی چې دی هغه د خپل نظر حفاظت کول دی. کله چې